ایمان پلورونکي لسمه برخه. د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى اما بعد. مګنانا ماریوس وویل زه د هیڅ چا د امر تابع نه یم، زه او تاسو ټول د الله جل جلاله د هدایاتو تابع یو. ورونو په دغه ځای کې بیا هم یوې وړې تفسیرې ته اړتیا وینم. د مګنانا ماریوس پر روانه زړه بوږنونکې پیښه کې به واورئ چې دا د نن ورځې ځانونه چې بشر دوستان ګڼي، دوی بشر دوستان نه بلکې بشر خواره دي. د ځمکې په سر ټول شرارتونه او د فساد جرړې هم دوی او د دوی ګوډاګیان کوي. خو ورونو د ځمکې په سر تر ټولو مظلومه طبقه بندیان دي چې د بشر په تاریخ کې پرې بې حده ظلمونه او نارواوې شوي او اوس هم روانې. هغه له انسانیت او بشریت لري بوږنونکي ظلمونه چې کوم پر مجاهدینو بندیانو د اقرار او حبس په دوران کې کیږي څوک یې تصور هم کولای نشي. تر سهاره په یو پخره ځړول، برقي شاټونه ورکول، چپول چاک او پر اوبو باندې در هغوی سرونه نه ایستل تر هغو چې اوښ یې په ځان کې او همدارنګه په قفسونو کې اچول، په سپی خوړل او نور دې ته ورته ظلمونه چې انسانیت یې له یادولو شرمېږي. دوی په مجاهدینو او عامو مسلمانانو کړي او اوس هم روان دي. خو د اسلام له تاریخه نه خبره سیکولر او مرتد واکمنان د عامو مسلمانانو په وژلو خوند اخلي او ننداره یې کوي. خو دوی د خبر وي چې د اسلام اصلي بچیان لا ژوندي دي، چې د دوی او بادارانو هیلې به د خاورو سره خاوري او له اسلامي خاورو به یې وشي ان شاء الله تعالی. خیر، اوس به راسو د مګنانا ماریوس واقعیت. مګنانا ماریوس وویل زه د هیڅ چا د امر تابع نه یم، زه او تاسو ټول د الله جل جلاله د هدایاتو تابع یو. قومندان هغه ورټ له مګنانا ماریوس سره توره وه، ودرېد او پر قومندان یې د تورې وار ته ځان تیار کړ. د هغوی ملګري ترمنځ شول. مګنانا ماریوس وویل زه د خدای رټلی بنده یم، زه د ګناه او بې عدالتۍ ترمنځ غوټې وهم. تاسې پوهیږئ چې زه یې د 13 کلونو لپاره ولې زندان ته اچولی وم. 15 کاله تیر شول چې زما یوه 14 کلنه خور تښتول شوې وه. زه غریب سړی یم، پلار مې مړ دی، مور مې ړنده ده، زما کوچنیان بچي دي. په خوارۍ او مزدورۍ مې د خپلو بچو نسونه پالل. ما په کلیسا کې د یسوع مسیح له بت او صلیب نه څو کرتې پوښتنه وکړه چې زه ولې غریب یم. ما هیڅ کله ګناه کړې نه ده. زه په ایماندارۍ سره شپه او ورځ دومره خواري او مزدوري کوم، خو بیا هم زما د کورنۍ نسونه وږي وي. الله تعالی زما مور ولې ړنده کړې ده؟ یسوع مسیح ما ته ځواب را نه کړ. او چې کله مې پیغله خور وتښتول شوه، زه د پیغلې مریم عکس ته ورغلم او د هغې له عکس نه مې پوښتنه وکړه چې زما د پیغلې خور په پیغلتوب دې ولې رحم ونه کړای شو؟ هغه معصومه وه، د هغې ګناه دا وه چې الله جل جلاله هغه خپلې پیدا کړې وه. ما ته یسوع مسیح هم ځواب را نه کړ، له پیغلې مریم یې هم کوم ځواب وانه ورېد. یو ورځ راته د یو ډېر شتمن سړي نوکر وویل چې ستا خور د هغه شتمن سړي په کور کې ده، هغه عیاش سړی دی، پیغلې تښتوي، یو څو ورځې ورسره لوبېږي او بیا یې چیرې ورکوي. خو هغه سړی د بادشاه په دربار کې کینی، خلک یې درناوی کوي. بادشاه ورته د منصبدارانو توره ورکړې، له ګناهګارۍ سره سره ترې خدای خوښ دی. د دنیا قانون د هغه د لاس ننځکه ده. زه د هغه کور ته ورغلم، خپله خور مې ترې وغوښته، هغه زه په دې کور له کوره راویستم. زه بیا کلیسا ته ولاړم، د یسوع مسیح د بت او پیغلې مریم د عکس په مخ کې مې وژړل. خدای ته مې نارې کړې، هیڅ چا ځواب را نه کړ. زه په کلیسا کې ځان ته وم، پادري راغی، هغه زه ورټلم او له کلیسا یې ویستم او راته ویې ویل له دې ځایه 2 عکسونه غلا شوي دي، لاړ شه که نه پولیسو ته دې سپارم. ما په حیرانتیا سره له هغه وپوښتل آیا دا د خدای کور نه دی؟ هغه ځواب راکړ ته د خدای کور ته زما له اجازې پرته ولې راغلی؟ که د ګناهونو بخښنه غواړې ما ته راشه، خپله ګناه ووایه، زه به یې خدای ته ووایم چې ستا ګناه وبخي. ته مستقیما له خدای سره خبرې کولی نه شې، زه له دې ځایه ولاړ شه. او د هغه ملګریو زه د خدای له کور راویستم. هغه په داسې لهجه خبرې کولې چې ټول ورته غلي ناست وو. د نجونو اوښکې روانې شوې. د شپې د تیارې په چوپتیا کې د هغه خبرو پر ټولو د جادو په څېر باندې اثر کړی و.
هغه ویل چې ما پادر ته د یسوع مسیح بوت ته د پیغلې مریم عکسونو او هغه خدای ته چې ما په کلیسا کې ونه لیدل ټولو ته د شک په سترګه کتل او راووتم کور ته ولاړم لندې مور مې وپوښتل زما لور راغله او که نه زما ښځې او بچو ټولو پوښتنه وکړه زه هم د بوت او عکس په څېر غلی وم خو په سینه کې مې توپان راپورته شو بهر راووتم ټوله ورځ ګرځېدم را ګرځېدم ماښام مې یو خنجر واخیست او د دریاب په غاړه مې قدم واخیست شپه تیاره شوه چې په هغه لور روان شوم چیرې چې پخوا راسره مرسته کوله نو د لیرې څخه مې د هغې ماڼۍ څراغونه ولیدل چې خور مې پکې بنده وه بیا زه ډېر چټک ور روان شوم او د هغې ماڼۍ خواته ورغلم زه دومره چالاک او هوښیار سړی نه وم خو چالاکي راکې پیدا شو زه د شا له دروازې نه دننه ورغلم د ماڼۍ په کومه کوټه کې شور ځواک و ښایي چې ځینې خلکو شراب څښل زه یوې کوټې ته ننوتم یو نوکر مې مخه ونیوله ما خنجر د هغه په سینه کېښود د خپلې خور نوم یې واخیست پوښتنه مې ترې وکړه چې چیرې ده نوکر زه دننه په کوړه یې پورته وخېژولم یوې کوټې ته یې ننایستم ویې ویل دلته ده زه دننه ولاړم له بهر نه راپسې دروازه بنده او کوټه هم خالي وه دروازه خلاصه شوه او ډېر خلک دننه راغلل له هغوی سره تورې او ډېر کوتکونه وو ما د کوټې شیان راپورته کول او هغوی مې پرې ویشتل ډېر څه مې مات کړل زه هغوی ونیوم ویې وهلم بېهوشه شوم خو بېرته چې په هوښ شوم په زنځیرونو او زولنو کې تړلی وم زما پر خلاف باندې دا تور و چې ډاکه مې کړې ده د بادشاه د درباري کور مې خراب کړی او 3 کسه مې د وژلو په نیت زخمیان کړي دي زما فریاد هیڅ چا ونه اورېده او ما ته 10 کاله د بند سزا راکړه او د زندان په جهنم کې یې واچول 15 کاله پوره کېږي خو زه انسان پاتې نه یم تاسې د زندان په مشکلاتو نه پوهېږئ د ورځې به درنه د څارویو په څېر کار اخلي او د شپې به دې د سپیو غوندې په زنجیرونو تړي او په تیاره کوټو کې به دې بندي کوي ما ته هیڅ پته نه وه چې زما ړنده مور ژوندۍ ده او که مړه شوې له ښځې او اولادونو نه هم ناخبره یم زه یې خطرناک ډاکو ګڼلم او له چا سره مې د خبرو اجازه هم نه درلوده خو بیا هم ما به په زندان کې هر وخت فکر کاوه چې الله تعالی رښتینی عادل ذات دی چې بې ګناه خلکو ته سزا نه ورکوي خو ما ته خدای د کومې ګناه سزا راکړه زه له 15 کالو راهیسې په کشمکش کې وم یو څو ورځې تېرې شوې د پوځ منصبداران زندان ته راغلل هغوی د دې کار لپاره چې موږ راغلي یو سړی لټاوه ما خپل ځان ور مخکې کول نه غوښتل ځکه چې دا د پاچاهانو جنګونه زما له کوم باچا سره مینه نه وه خو چې کله مې واورېدل چې څو تنه عیسوي نجونې د مسلمانانو له زندان نه راخلاصول دي زما په ذهن کې خپله خور راغله موږ ته ویل شوي وو چې مسلمانان د کرکې وړ قوم دی ما دا عزم وکړ چې زه به عیسوي نجونې د مسلمانانو له زندان نه راخلاص کړم نو که خدای رښتینی وي زما خور به هم د هغه ظالم عیسوي له پنجو راخلاصه کړه بیا عسکري منصبدار وویل چې د یو مسلمان پادشاه وژل دي نو ما دا د ثواب کار وګڼه او حاضر شو خو دا شرط مې وړاندې کړ چې ما ته د دومره پیسې راکړل شي چې خپلې کورنۍ ته یې ورکړه شي هغوی د پیسو راکولو وعده وکړه او دا یې هم وویل چې که ته د سمندر په هغه بله غاړه کې ووژل سوې نو ستا کورنۍ ته به دومره پیسې ورکړل شي چې د ټول عمر لپاره به بیا اړ نه شي هغه د خپلو ملګرو لورو ته اشاره وکړه ویې ویل دا دواړه له ما سره په زندان کې وو دوی هم خپل ځانونه وړاندې کړل زموږ نه په سلګونو پوښتنې وشوې موږ درې واړو هغوی ته ډاډ ورکړ چې موږ به خپل قوم ته دوکه نه ورکوو ما په اصل کې د خپلې کورنۍ لپاره ځان پلورلی دی له زندان نه تر راوتلو د مخه موږ ته یو پادري وویل چې د مسلمانانو وژنه ټول ګناهونه بخلی شي او که عیسوي نجونې مو له زندانه ازادې کړې نو راساً به جنت ته ځئ ما له پادري نه پوښتنه وکړه چې خدای چیرې دی هغه چې کوم ځواب راکړ خو زه یې ډاډه نه کړی شوم ما پر صلیب باندې لاس کېښود او سوګند مې یاد کړ زه یې خپل کور ته وروستم زما خپل خپلوان به په خبرېدو د لیرې لیرې ځایونو څخه راتلل او زما په لیدلو به ډېر خوشحاله شو او په خبرو کې به یې وویل چې کاشکې خور دې هم اوس وای د دې کلماتو په ویلو به بیا د کور فضا بدله شوه زموږ په زړونو به چې څه تېرېدل هغه یوازې الله جل جلاله ښه پوهېږي بیا هغه وخت راورسېده چې بلونکی راغی او زما د کورنۍ غړو ته ډالۍ او دومره پیسې ورکړې چې موږ یې تصور هم کولی نه شو زه خاطر جمع شوم او له کوره څخه راووتم دوستانو اوس زه خپل سوګند پوره کول غواړم زه دا لیدل غواړم چې زما خدای چیرې ده که مسلمان پادشاه ووژنم نو الله تعالی به ووینم قومندان وویل ته لیونی یې تا چې څومره خبرې وکړې په هغو کې مې د عقل بوی هم ونه لید
یو ملګری وویل د ډېرې ښې خبرې وکړې، زه به ورسره ملګری یم. مګنانا ماریوس وویل ما ته د یوې نجلۍ هم اړتیا ده. هغه د نجونو لوري ته وکتل او ورته ویل زه د نجلۍ د پت او عزت ذمهوار یم. له نجلۍ پرته سلطان صلاح الدین ایوبي ته رسېدل ناممکن دي. زه چې له کله نه راغلی یم سوچونه کوم چې یوازې له سلطان صلاح الدین ایوبي سره څنګه ووینم. قدرت را سره مرسته وکړه او له دې نجونو سره مو هم وکتل پرته له کوم زیار او تکلیف څخه. نو له یسوع مسیح څخه هیله لرم چې په دې نجونو کې یوازې ما او ستاسې د سپېڅلي ارمان د پوره کولو په لاره کې را سره ملګري کړي. د دې کلماتو په ویلو موبي ودرېده او د هغه څنګ ته ورغله. ویې ویل زه د ده سره ځم. قومندان وویل موبي موږ تاسې په ډېره ګرانه راخلاصي کړي، زه تا ته د دومره ګران کار لپاره د تلو اجازه درکولی نه شم. موبي وویل زه د خپل پت بدله اخیستل غواړم. زه په اسانۍ سره د سلطان صلاح الدین ایوبي د خوب ځای ته ورتلی شم. ما ته پته ده چې د مسلمانانو رتبه هر څومره لوړه وي هماغومره د ښکلو او ښایسته نجونو زیات شوقیان دي. سلطان صلاح الدین ایوبي وروستی ښکلې نجلۍ ګوري او هغه به دا تصور هم ونه کړی شي چې وړاندې یې لیدلې هم وه چې هغه زه یم. تر ډېر وخته له بحث او خبرو اترو وروسته مګنانا ماریوس یو ملګری او موبي له کومندوي صلیبي ټولنې رخصت شول. ټولو ورته له دعاګانو سره مخه ښه وویل. هغوی دوه اوښان واخیستل، په یو باندې موبي سپاره شوه او په بل باندې دواړه سړي سپاره شول. له هغوی سره مصري پیسې او د سرو زرو اشرفي وي. دواړو سړو چغۍ پر تن کړې. د مګنانا ماریوس ږیره اوږده شوې وه. د زندان په لمرونو کې یې تکالیف ګاللي وو. د هغه رنګ د ایټالویانو په څېر پاتې نه و، توروالي تمایل و. پر هغه د دې ګمان هم نه کېده چې دا به اروپایي وي. د ځان بدلولو لپاره هغوی ته لباسونه ورکړل شول او رخصت شول. خو یو خنډ پاتې و او هغه دا و چې مګنانا ماریوس د ایټالوي ژبې پرته په بله ژبه باندې نه پوهېده چې په ظاهره یې علاج نه و. موبي د مصریانو ژبه ویله شوه. دویم سړی هم چې له هغوی سره تللی و هغه هم د مصریانو په ژبه باندې نه پوهېده. هغوی باید دا مشکل حل کړی وای. هغوی د شپې روان شول. موبي په لاره بلده شوې وه. هغه له قاهرې نه راغلی و. مګنانا ماریوس موبي ته هم یو چپنه ورکړه او په سر باندې د لپټې په څېر باندې څادر ور په سر ورونه. اوس نو مګنانا ماریوس او ملګري د قاهرې په لور او هغه قومندان او ملګري د روم د بحیرې په لور باندې روان شول او هغه شل کسیز ګروپ د مسلمانانو بیا د نجونو په تعقیب پسې را روان و. د سهار په رڼا کې د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د سپرو ټولی چې په تعقیب پسې را روان و د اسونو سمانو ته کتل او روان شو. دا د ډیرو اسونو د پښو نښې وې چې پټېدای نه شوې. له سهار د مخه د صلیبیانو ډلې نجونې له ځان سره روانې کړې. د هغوی مزل ډېر چټک و خو د هغوی په تعقیب پسې راتلونکي سفر وځنډېد ځکه چې د شپې پر مهال هغوی ځمکه لیدلی نه شول. خو صلیبیانو خپل حرکت ته دوام ورکړ. هغوی نیمه شپه پړاو کول غوښتل خو په ډېره تادۍ کې وو. سهار تیاره مهال صلیبیان چې نیمه شپه تم شوي وو بیا روان شول. په هغوی پسې تلونکې ډله د سهار په رڼا کې روانه شوه. مګنانا ماریوس هوښیارتیا کړې وه چې په اوښانو روان شوي وو. اوښ د لوږې او تندې پروا نه لري. هغه له تم کېدو پرته د آس په پرتله باندې ډېره لاره وهلی شي. په دې وجه د مګنانا ماریوس سفر ژر ژر رالنډېده. د لمر پرېوتو ته لا وخت ډېر و چې هغوی مړي ولیدل. د علي بن سفیان مرستیال چې زاهدین و د بالیان مړی یې وپېژند. د هغه مخ روغ و. له هغه سره نږدې د شپږو ملګریو مړي هم پراته وو. کارغانو او ګیدړانو یې زیاتره غوښې خوړلې وې. خو سپاره حیران و چې دا څه معامله ده. له وینو نه څرګندېده چې په مړو باندې ډېر وخت نه ده تېر شوی. که دوی د بغاوت په شپو کې مړه وای اوس به یې یوازې هډوکي پاتې وای. دا یوه معما وه چې هیڅوک پرې ونه پوهېده. د هغې ځایه بیا د اسونو د پښو نښې تللې وې. سپرو اسونه وځغلول. نیم میل واټن یې چې وواهه د اوښانو پلونه یې هم ولیدل. هغوی پر مخ روان وو چې لمر پرېوت. بیا هم ونه درېدل ځکه چې اوس د خاورو لوړې ژورې پیل شوې وې چې په هغې کې یوه لاره تللې وه. پر دې سربیره بله لاره نه وه. صلیبیان په همدې لاره تللي وو د سمندر په لور او د روم د بحیرې لور ته روان وو. د غونډۍ سیمه ډېره غځېدلې وه. له هغه ځایه چې تعقیبوونکي ووتل ودرېدل ځکه اوس مخې ته شګلن میدان او پلونه هم په هغه کې نه معلومېدل. سهار مهال چې روان شول چا وویل د سمندر هوا راغله. سمندر لرې نه و خو تر دې دمه یې لا صلیبیان لیدلي نه وو.
یو ځای په لاره کې د خوړو پاتې شونې ومینده چې ترې دا څرګندېده چې دلته چا شپه تېره کړې او اسونه یې هم هلته تړلي وو. بیا اسونه له هغه ځایه روان شول. د لارې په میندلو یې اسونه وځغلول، اوبه یې وڅښلې او دا ټول بیا روان شول. ځمکې داسې ښودله چې اسونه یې مخې ته روان وي. د سمندر هواګانې توندې شوې وې چې د سمندر بوی هم پکې له ورایه احساسېده. بیا د ساحل ګټان ولیدل. ځمکې داسې ښودله چې اسونه یې مخې ته روان وي او بې شمېره اسونه دي. د ساحل ګټان یا هغه کمرونه د اسونو د رفتار له امله رانږدې کېدل. تعقیب کوونکو پر یو ګډ دوه سړي ولیدل. هغوی د دوی لوري ته کتل، بیا ژر د سمندر لوري ته ښکته شول. اسونه نور هم چست شول، ګټانو ته نږدې ورغلل. د خپلو اسونو درولو ته اړ شول، ځکه څو ځایه باید د ګټانو په منځ کې تیر شوي وای. یو سړی په ګټ باندې د ختلو او د څار کولو لپاره ولېږه. هغه سړی له آس نه کوز شو، په منډه د یو ګټ سر ته وخوت. چې پورته ولاړ، په هغه ځای کې څملاست. شاته یې وکتل او خپلو ملګرو ته یې اشاره وکړه چې پیاده ورسي. سپارل آسونه کوز شول او په منډه تر ګټ پورې ورغلل. تر نورو مجاهدینو لومړی د علي بن سفیان مرستیال وروخوت. هغه شاوخوا ته وکتل او په منډه راښکته شو. خپل ملګري یې شاوخوا خپاره کړل او بیلو بیلو ځایونو ته یې د ځان رسولو امر وکړ. له بلې خوا نه د اسونو د شڼا غږونه راتلل. صلیبیان هلته موجود وو. دا هغه ځای و چیرې چې سمندر له ګټانو دننه راتېر سوی و. د صلیبیانو کومندوي ټولۍ خپله کښتۍ هلته درولې وه. هغوی له اسونو کوز شوي وو او په کښتۍ کې سپرېدل. ورونو، دا چې مسلمانان هم خپل هدف ته ډېر نږدې دي او صلیبیانو هم خپل هدف لاسته راوړی او غواړي چې خپل ځای ته یې ورسوي. آیا صلیبیان به خپل هدف ځای ته ورسوي؟ او آیا مسلمانان به بریالي سي چې دوی بیرته راوګرځوي او هدف یې ورشنډ کړي؟ او د میګنانا ماریوس په اړه څه فکر کوئ چې میګنانا ماریوس ملګری یې او هغه نجلۍ به له کوم برخلیک سره مخ سي؟ د اتلسمې برخې پای.